په کراچۍ کې د جنازې په دوران کې مړی راجوندی شو. دوستانو که غواړئ چې دا ویډیو وګورئ نو موږ سره تر اخره واوسئ. د ټولو معلوماتو نه پس تاسو سره ویډیو هم شریکوم چې تاسو یې خپله وګورئ او عبرت ترې واخلئ. دوستانو په دې کې شک نشته چې د الله پاک شان او قدرت ډیر زیات لوی دی. الله پاک چې څه کوي هغه د انسان په وس کې نه وي او الله پاک ته هر څه ممکن دي ځکه چې هغه د دې جهان خالق او مالک دی. یو ډیره زړه لړزونکې او زړه دردونکې واقعه چې ډیر خلک وایي په کراچۍ کې شوې ده او ډیر خلک داسې هم وایي چې په عربي هیوادونو کې شوې ده چې د جنازې په وخت کې یو مړی راجوندی شوی دی. نو تاسو سره ویډیو هم شریکوم چې په خپلو سترګو یې وګورئ چې دغه مړی څنګه راجوندی شوی دی. یو ویډیو چې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته شیر شوې ده په هغې کې لیدل کیږي چې خلکو جنازه راخیستې. په دې وخت کې په تابوت کې حرکت پیدا کیږي. کله چې خلک په حرکت باندې پوهیږي او تابوت یږدي نو ګوري چې مړی په حرکت کې راغلی دی او دغه مړی په ځای باندې ناست دی. خلکو الله اکبر الله اکبر نارې هم وهلې، خو د دې ویډیو په سوشل میډیا باندې شیر کېدو سره او بیا وایرل کېدو سره ویلی دي چې دا حقیقت نه لري او هسې چا یو ډرامه غوندې جوړه کړې ده. ځکه چې وایي که تاسو په دې ویډیو کې وګورئ نو د جنازې په دوران کې ښځې هم ښکاري، خو بیا ډېرو خلکو لیدلي دي چې دا د دغه کس مور وه او د خپل بچي جنازې پسې شاته شاته را روانه وه ځکه چې د زوی نه زړه نه صبرېدو نو الله پاک د هغې زوی راژوندی کو. دوستانو یوه خبره به وکړم که د دې واقعي حقیقت هر څه وي خو په دې کې شک نشته چې الله پاک هر څه کولی شي ځکه چې الله پاک خپل محبوب ابراهیم علیه السلام په اور کې وساتلو، یونس علیه السلام یې د مایي په ګېډه کې وساتلو، عیسی علیه السلام یې د نیل په سمندر کې محفوظ واړولو او دا هر څه الله پاک ته هیڅ ناممکن نه دي. الله تعالی هر څه کولی شي، هغه د دې جهان مالک دی او خالق دی. که تاسو دغه ویډیو په خپلو سترګو کتل غواړئ نو په لومړي کمنټس کې په لینک باندې کتلی شئ چې ستاسو یقین پیدا شي. مننه کوم چې د ویډیو تر اخره را سره پاتې شوئ. دا ویډیو در سره لایک کړئ، خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.